بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. سپی، سور سپی په خوب کې لیدل چې چاپسې منډې وهي او دا کس ته په هوا کېږي او کور ته رسېږي. خپل ځان مړ لیدل چې قیامت ورځ غوندې وي، لمر د مغرب له خوا نه خیږي، د غوښو تیلر مې وای بار کړی وي، بیا لږ چاته یې ورکړمه. بل خوب دا وایي ناسکه ورور مې 14 کاله مخکې وفات شوی ده او یو پټی کرلې وي، د خټو اوبه نه ډک وي، نهر کې شنه اوبه وي، فول ډنډ وي، د اوبو منځ کې د باجه کور مې وي او زه وایي تېرېږم لمدېږم نه، او بل خړو اوبو کې وایي روان یم، یو غارې نه پورې وځم بل غارې ته، بیا بېرته نشم راتلی. بل دا وایي 7 دانې د زمردو بالونه مې ولیدل، پیدا مې کړه او سره زر وایي لاس کې مې خاورې شي. همسایه مې وایي څه ورور مې لیدلی ده څه هغه ږیره یې خریلې وي، تعویضونه کوي. ترور مې خوب کې ګورم څه تعویضونه کوي، د مبارکتوب کې یې ږدي. د سیند شنې اوبه دي او زه پکې لرګینې شم. همداسې دا خوبونه انشاءالله تعبیروو. زموږ سره اخره پورې پاتې شئ. که چینل هم سبسکرایب کړی وي، چینل سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ، ویډیوګانې شیر کړئ، او که خوب هم کتري نو د واتساپ نمبر کې ماته خوب لیکلی شئ. ما په خوب کې وایي سور سپی ولیدو چې سپی په منډه کړی یم، نو زه یودم په هوا شوم او روان یم په هوا کې او سپی راپسې منډې وهي. چې کله کور ته ورسېږم نو راویښ شومه. نو د سپي نه څه ته خلاص شوې او تا باندې خولی نه ده لګولی، صرف غپلي درپسې دي او منډې وهلي، نو دا په کمسل انسان باندې دا زنانه خوب د معنا داسې څه د چا له خوا نه کېدای شي په عذابېږي، نو تا لپاره امن ځای چې دا کور دی، نو کوشش وکړه چې بې ضرورته ونه وځې او یوازې ونه وځې. او بل داسې ته بیا په هوا کېږي، دا سپی تا پسې منډې وهي، ته په هوا کېږي، نو په هوا کېدل په خوب کې ډېر ښه تعبیر لري. په درجه، په معنوي درجه، په دعاګانو، عبادت، په الله باندې توکل، په دې باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی ستا حفاظت کوي. حفاظت یې کړی ده، نو خو ډېر احتیاط بیا هم وکړه او تا ته څوک انشاءالله ضرر نشي رسولی، صرف د خبرو او د خوله نور ضرر ته نشي رسولی. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي زما ماشومانو خوب لیدلی چې وایي چې ماشومان مې وایي چې مړه یم، خپل قبر نه بهر یم، خپل قبر ګورم، ځینې ویرېږم، اسمان څخه دوړې او بادونه روان وي، لمر له قبلې خوا راختلي وي چې قیامت دی، زما زړه درزه کوي، ځمکه هم سره خوري، زه راویښه شم، جمعې شپه 3 بجې وي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. خوب کې ته وارخطا وي، ډار در سره و، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې اعمال دې صحیح نه دي لږه کوي، منځونه په وخت نه کوي، یا داسې کینې ډېر مجلس کوي، چا غیبت کوي، وختونه دې ضایع کوي، نو لږ متوجه شه. الله تعالی دا خوب یې در باندې کتلی څه متوجه شه. او بل که څه مریضي لرې، مایوسي لرې، نو استغفار ووایه، دعاګانې وکړه او الله ته متوجه شه انشاءالله. نو اسمان څه کله ته وایي دوړ دي او بادونه دي، دا مصیبتونو مشکلاتو باندې تعبیر کېږي، سخت حالاتو باندې. ځکه په داسې یو حالت کې ته یې، نو انشاءالله دا مشکلات دې حل کېږي. الله ته متوجه شه، الله تعالی توفیق درکړي. او که څه مال دی چې ورک شوي، نو انشاءالله هغه هم درته رسېږي. حالت دی که تکلیف وي، مشکلات لرې اقتصادي، نو انشاءالله مشکلات حل کېږي. خو څه ته الله تعالی ته متوجه سي، غفلت نه ځان وساتې. والله تعالی اعلم. دریم خوب دا وایي خوب مې لیدو د غوښې ټیلر مې بار کړي وي، بیا مې یو تره ولاړ وي، هغه ته یو څو ځینې ورکړم، سخاوت ولري تر څو د مصایبو او مشکلاتو نه الله تعالی بچ کوي او د امراضو نه الله تعالی انشاءالله شفا درکړي. څه کله ته سخاوت کوې او په سختي سره خپل رزق او روزي پیدا کوي، بیا هم سخاوت لري، نو دا د ښه صفت ده. والله تعالی اعلم. وایي بل خوب دا وایي یو ناسکه ورور مې 14 کاله مخکې وفات شوی، وایي د شپې 3 بجې شاوخوا کې خوب کې مې ولید یو پټي کرلی وي او د خټو او اوبو ډک دی، او د ده یو کوچنی د زوی په دغه پټي کې منډې وهلې. زما دا ورور خپل زوی سخت ووهلو او ما سخت ورباندې وژړل او خفه شوم، او ورور ته مې وویل چې ته خو سخت ظالم یې،
دې کوچني ماشوم ته مې 12 ګونونو نوټونه ورکړل او غېږ کې مې ونیولو. یو وخت زه ګورم همدغه پټي کې ګرځمه، لږ لږ شنه بوټي پکې دي خو خټ یې نشته. په دې پټي کې تېر شم، دغه د پټي نه تېر شم، ګنده اوبه وي اخوا، هغې څخه هم تېر شم، پاکو اوبو ویاله ده، په هغې کې ولامبم تر څو د خټو څخه پاک شم. په دغه وخت کې ما سره د جامو ګنده وي، د خپلې کونډې ورېندار ته یې ورکړم. خوب کې وایم دا ورور خو مې ورک و، که مړ و اوس ډېر خفه ښکاري. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. لیکن خوب کې یو خوشخبري ده تا ته، دا سخت حالات دي، دا یتیمان دې تر په غاړه دي، مشکلات دې تېر کړي اقتصادي، نو دا ټول حالات انشاءالله په ختمېدو دي. ښې ورځې راځي او دا پټی او دا څه وروسته بیا شنه کېږي. اول کې لږ خړ وي، اول کې خړې اوبه پکې وي، دا په دنیا باندې په مال باندې تعبیر کېږي، دا ورور انشاءالله ښه کېږي او په ښځه باندې هم تعبیر کېږي. ښځه باندې که څه تکلیف مریضي وي، د اولاد مسلې یا نور مشکل وي، نو هغه هم انشاءالله رفع کېږي. او دا پټي کې چې دا خړې اوبه دي، خټې دي، دا په اقتصادي کمزورتیا باندې تعبیر کېږي، څه مشکلات دې لږ و. او دا څه د خپل زوی هغه مړ ورور دی، خپل زوی وهي په خوب کې، دا په دې باندې تعبیر کېږي د زوی باندې لږ پام وساتئ چې څوک دې ضرر ونه ویني او ښه تربیت یې وشي، ځکه دا مسؤلیت ستاسو ده. نو پټی ښه حالت کېدل او شنه بوټي په اقتصادي حالاتو ښه کېدو باندې تعبیر کېږي. نو دا یعنې دا پټي څه ته وروسته ګورئ چې دا خړې اوبه پکې نه وي، یو صفا یو دا شنه بوټي پکې، نو معنا داسې مشکلات هم انشاءالله حل کېږي. ښه ورځې په راتلو دي. نو د پاکو اوبو څه ته وایي لامبمه، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د مریضي وي، تکلیف وي، بوج وي، در باندې تشویشونه، دا ټول انشاءالله پاکېږي او دا دومره وخت تا باندې مشکلات تېر شوي دي، ګناهونو ده انشاءالله ته پاک شوی یې. او دا کونډې ورېندارې ته دې څه ته دا جامې ورکوې، ستا په اخلاص او سخاوت باندې تعبیر کېږي. نو دا په آخره کې څه د بیا ته تعجب کوې د ورور نه دی، څه دا ورور دی که خو مړ و یا ورک و، تعجب غوندې کوې. دا په دې باندې تعبیر کېږي انشاءالله څه ته د کورنۍ باندې ته ډېر پام ساتې او لکه هماغه ورور غوندې دلسوز یې او ته د خپل د دوی په حصه کې خپل مسؤلیتونه ادا کوي. والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا وایي د نهر اوبه وي شنه او فول ډن وي، د اوبو منځ کې د باجه مې کور وي، قصابي کوي په اوبو ورځم وایي ما نه لمدوي او نه ډوبوي دا اوبه. دا په دې باندې تعبیر کېږي، د قصابي کول نه په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه صلې رحمي نه کوي، قطع کوي هر چا سره. یا قصاب هم ته دا غوښه قطع کوي، ټوټه ټوټه کوي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه که رفت آمد تا سره نه کوي او ته هغه سره رفت آمد کوي، مشکلاتو سره او ورځې رفت آمد کوي، نو انشاءالله دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته الله تعالی خیر درکړي، عمر دې زیاتېږي، برکت په عمر کې دې راځي، برکت په رزق کې دې راځي، چې ته دا صلې رحمي ساتي، دې کې د الله تعالی تا ته انشاءالله ډېر زیات اجر درکوي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ما خوب لیدو د سیند خړو اوبو کې وایي روان یم، فقط د یوې غاړې څخه بلې غاړې ته پورې وځم او بېرته کوشش کوم دې غاړې ته پورې وځم، دې اوبو هغه بل غاړې ته وایي پورې وځم، خو بیا نشم کولی چې بېرته بیا راشم. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته عاقبت نه سنجې، یو کار شروع کوې او کېدای شي ډېر غلط کارونه کوې په انټرنټ کې یا په واتساپ کې، فیسبوک کې چا سره بې ځایه مسیجونه یا داسې اراده داسې غلط کارونه کوي چې اول کې ته هغه نه سنجې، خو کېدای شي ته یو مشکل کې واقع شي، کېدای شي یو خطر کې ته واقع شي. نو کوشش وکړه چې دې نه مخکې چې ته یو سخت کار کې بند شي، نو لږ کوشش وکړه چې ځان په مشکل کې وانه چې مشکلات شاته جوړ نه کړې، نیت دې صفا کړې، کارونه دې سم کړې. والله تعالی اعلم. وایي اووه دانې د زمردو بالونه مې پیدا کړل، پلار ته مې وښودل، هغه راته وایي چې ځه بچیه ورځ دې روانه شوه. دا په دې باندې تعبیر کېږي دا فرصتونه او مال او دنیا دا هغه وخت ستاسو لاسته راځي، حالت دې ښه کېږي چې ته د پلار سره دې مشوره وکړې، د پلار په مشوره باندې یو هېڅ شی دغه نه پټ ونه ساتې او ته دغه په مشوره باندې هر کار کوي او خپل د کورنۍ څه کوم نوم د نشان ده او هغه کوم حیثیت د هغه په نظر کې وساتې، داسې کار ونه کړې چې په هغه باندې ستا کورنۍ بد ښکاري. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي سره زر مو پیدا کړل لاس کې خاورې شو. نو دا خوب څه ده؟ دا تشویشي خوب ده، شیطاني خوب ده، مایوسي خوب ده چې ته لږ مایوسه یې او ته سوچونه ډېر کوې
او ناامیدي کوي او د کار نه دي ناامیدي او په الله باندې څخه ګمان نه ساتي او مایوسي او خفه نو دغه کار ځان نه لرې کړه په الله باندې ښه ګمان وساته خپل وسه پورې کار کوه الله تعالی دې مشکلات حل کوي او څومره درته رسیږي په هغه باندې شکر وباسه قناعت وکړه والله تعالی اعلم وایي همسایه مو وایي چې زما ورور ده په وطن کې هغه موږ سره خفه هم ده هره شپه یې په خوب ګورم چې ږیره یې نی خریلي رنګ یې زیړ او تور وي نو دا ږیرې خریل په خوب کې څه ده د ږیره د شانې دا د ابرو تویېدل دي چې یعنې هغه ابرو یې تویېږي هغه داسې کار کوي چې په هغه باندې هغه ابرو یې تویېږي شرمنده کېږي خجالت کېږي نو کوشش وکړه چې داسې یو خبره یې کړې داسې یو کار یې نو پرده پرې واچوه ډېر غیبت یې مه کوه هر چا ته وایه ورور وي هېڅکله جدا کېږي نه د انسان نه هغه رشته نه ختمېږي نو کوشش وکړه چې معافي ورته وکړې او بښنه ورته وکړې او ته غیبت یې ونه کړې او مشکلات زیات نه کړي که هغه څه مشکل هم پیدا کوي خفګان هم کوي نو ته مه کوه او داسې وایي رنګ یې زیړ دا په مریضي باندې تعبیر کېږي چې مریضي او تکلیف هم کیدای شي ولري دا کیدای شي عصبي مشکل وي او رنګ یې تور وي ته وایې نو دا تور نه مراد همدغه غوسه او نارضایتي د ژوند نه شکایتونه وایي بېګا شپه مې بیا په خوب لیده ناوخت تاوخانه وي وایي چت یې سوری وي نیم رالوېدلي وي ځنګل یې کړی وي هلته په بام پروت وي دا خپل ورور ښیي لاندې نه زه وینمه زاړه کالي یې په تن وي لاندې بوټ وي هغه زه ایسته اچومه نو دا په دې باندې تعبیر کېږي دا مشکل اصلا د هغوی په کورنۍ کې ده د هغوی په کورنۍ کې ستا د ورور کورنۍ کوم مشر ورور دی یا څه هر څوک ده نو هغه مشکل په هغو کې ده یعنې دا بام کې سوري کېدل بام نه مراد د کور مشر بام نه مراد دغه رازونه بام نه مراد د هغه سرپرست د سر د انسان سرپرستي څوک کوي نو هغه کې لږ مشکلات دي دغه مشکلاتو په وجه باندې دا کور کې لږ تکلیف ده او مشکلات دي او دوی احتیاط هم نه کوي او داسې ته بیا هغه بوټان ایسته چې بوټ وي او هغه ایسته چې معنا داسې که هغوی غواړي مثلا ته مسافر یې غواړي ستاسو خواته درشي نو هغه هم ته نه منې هغه هم ردیې او کارونه یې ورخرابوي او کوشش کوي چې کار یې جوړ نه شي نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې د هغوی حالت همدغسې کورنۍ ده نو ترحم پکار ده پرې معافي ورته وکړه اولانه خیر ورته وغواړه دعا ورته وکړه والله تعالی اعلم هره شپه ترور مې په خوب ګورمه تعویضونه اخلي بېکاره مرداره شیان او زاړه کاغذونه یې پکې په بالښتونو کې ګنډي بېکاره تعویضونه کوي نو دا شیطاني خوب ده دا شیطان په تا باندې کتلی ده چې تا بد ګمانه کړي په خپل ترور باندې په خپل کورنۍ باندې دا خوب صحیح نه ده اعوذ بالله وایه د الله نه خیر وغواړه د خوب د شر څخه الله ته پناه وغواړه تا ته انشاءالله ضرر نه رسي دا خوب چاته مه تېروه والله تعالی اعلم وایي د سیند شنې اوبه دي او زه پکې لرګي نیسم او یو سلیپر مې پکې ونیولو بل آسماني رنګه لوپته او جامې چا راته راکړه د غمو نه ډکه وي د شپې 2 بجې مې دا خوب لیده نو دا ډېر ښه خوب ده الله دې درته ښه کړي دا شنه اوبه چې دي د صفا اوبه دا سیند دا ژوند باندې تعبیر کېږي کاروبار زندګي مالي حالت د انسان دا خپله حالت کوم عام حالت د انسان ګزاره او داسې بیا ته هلته شیان پیدا کړې سلیپر او بوټ او جامې او لوپته نو دا څوک درکړي تا ته دا ډېر ښه تعبیر لري معنا داسې الله تعالی هم ستا کارونه انشاءالله جوړي او څه عیبونه دي وي څه مشکل وي انشاءالله که هغه ته تشویش لري څه هغه ښکاره شوي دي الله تعالی پرده پرې اچوي خلک هم پرده پرې اچوي او په سفر باندې هم تعبیر کېږي والله تعالی اعلم وایي زه مسافر یم خوب مې لیده 4 نفر د پولیسو په نامه وي او دوی وایي ما موټر ته اچوي زه بهانه کوم چې تشناب ته ځم په دې بهانه مې موټر نه ښکته شوم اجازه راکړي تر څو زه څو قدمه وړاندې یو کس یې په ما پسې رامنډه کړي پلپاکي وایي لاس کې ورسره یې راځي زما په غاړه باندې پل کش کوي چپ اړخ ته نو دا شیطاني خوب ده دا شیطاني خوب ده سوچونه دي مایوسي ده مشکلات دي که څه بندشونه وي څه تکلیف وي او څه کارونه بند وي نو ښه ګمان وساته په الله او تشویش ورته مه کوه الله به درته خیر کړي مشکلات انشاءالله نه پېښېږي د الله نه خیر غواړه دا خوب چاته مه تېره اعوذ بالله وایه د خوب له شر څخه پناه الله ته پناه وغواړه تا ته انشاءالله ضرر نه رسي والله تعالی اعلم الله دې وکړي ستاسو خپل د خوبونو دا تعبیر واورئ او مطمئن شئ چې کله مطمئن شوئ نو کمنټ کې ماته
یو اطمینان راکړئ چې د خوب تعبیر باندې زه پوه شوم، یعنې مطلب ما واخیسته داسې ولیکئ او وایئ چې خوب تعبیر باندې زه پوه شوم، خپل خوب تعبیر مې واخیسته. تا څوک نه پېژني، هېڅوک نه پوهېږي چې ته څوک یې او دا خوب د کوم خوب ستا و، نو انشاءالله مشکل نه پیدا کېږي. خو ستاسو په دې لایک او کمنټ باندې زه خوشحاله کېږم. زه فکر کوم چې دا زما دا کار دا تکلیف چې زه وباسم، نن ټوله ورځ زه مصروف یم، بیا هم دا خوبونه مې ټول چې تاسو لیکئ دا ځان سره لیکم، صفا لیکم او بیا په آرامه باندې دغه په تعبیر په رابطه باندې تعبیر مو سره بیا ځان سره نوٹ کوم او شیطې پاتې نیسي او بیا کوشش کوم چې تاسو ته په وخت تعبیر کوم. نو دا یو ویډیو جوړول دا ډېر تکلیف غواړي، وخت غواړي، نو دا تکلیف زه کوم، خو څه پوه شوم چې تاسو ته خیر رسیږي او تاسو مطمئن کېږئ او دا خوبونه تعبیر دا صحیح راځي. ځکه ستا حالت ماته معلوم نه ده او تاسو زه نه پېژنم، نو چې کله ماته اطمینان راکړي نو زه خوشحاله کېږم چې یو خیر ورسېده تاسو ته او خوب هم تعبیر شو. نو انشاءالله دې سره زه تشویق کېږم، زما تایید وکړئ او خلک چې دي بې ځایه شیان لایک کوي، بې ځایه شیان سبسکرایب کوي، فالو کوي، نو دا خو داسې ویډیوګانې دي چې په دې کې انشاءالله خیر ده، د شر خبره پکې نشته، د یو چا مشکل حل کېږي، د چا سوال حل کېږي، د چا خوب تعبیر کېږي، نو په دې ټولو کې انشاءالله تاسو ته اجر ده. نو په آخر کې تاسو په الله سپارم تر آینده ویډیو پورې. السلام علیکم ورحمة الله